अस्सलाम वालेकुम په د سکرین باندې تلیدل شي دوستو د په باره کې ما ویډیو جوړه کړې و پارت 1 والا ډیرو کسانو بیا ماته انتظار او نجیب بھائی زموږ د پارت 2 ویډیو جوړه کا ډیر میسجونه ماته راغلو د تاسو د پاره منن ډیر یو زبردست کوم یو انفارمیشن تمایلی و چې د مکمله طریقه وزرتا پارت 2 کې خیم امغه ویډیو مو ته راوړی دوستو ټول مکمل لته دا طریقه به خیم چې تاسو ولا آی ډی په داسیر کې تلیدل شي زیر کلر وارنینګ کې دی یا په تاسو ولا آی ډی په خاطرې کې دی د سور کلر کې نو تاسو بیا څه طریقه کوو څه ترتیب کوو ورته دا مکمل انفارمیشن وزته په دغه ویډیو کې تا در کوم دوستو اکثر تاسو لیدلی کسان ولا آی ډی په وارنینګ کې یا په خاطرې کې شي هغه بیا پوسټ شیر کې یا کمنټ وکړو ورته مو ولا آی ډی په خاطرې کې دی بنديږي نو کچوک فرند ورسره الین وي نو هغه کمنټ وکړي کالین نه وي دوستو نو هغه کمنټ ونه کې اکثر کسان ولا آی ډی بلاک شي په دغه ویډیو کې وزه تاسو ته خیم دوستو هیڅ کمنټ ضرورت نشته دی ذاته یو سیټینګ خیم تاسو ته هغه ورکه تاسو وکړو دوستو 24 غنټې کې به تاسو ولا آی ډی کا په وارنینګ کې یا په خاطرې کې نو هغه به ان شاء الله صحیح بشي دوستو کا ویډیو کې انفارمیشن و دوستو مختبي ضرور شیر کو شیر بٹن وایو دوستو کته شیر بٹن و مخته شیر کو تاسو سره څوره فرند وی غدا ویډیو ګوري ډیر بدا چې کسان ویور کې څو ولا آیډیا نه په وارنینګ کې وي او په خاطرې کې به هغه ته یعنی چل نه وي دا سمو بدا وارنینګ یا خطرونه څنګه ختمو په دغه ویډیو کې دا پارت 2 ضرورت مکمله طریقه خیم چې دا به تاسو څنګه کو څنګه طریقې سره دا سیټینګ کوم مختصر غنته سیټینګ دی دوستو مکمله د ویډیو وګورئ تاسو مکمل تفصیل زه ته خیم دوستو اوس تاسو به څه کو دا هغه ته ګورو سیټ کې سکرین ته ګورو دوستو سمپل طریقه دی ډیره زبردست طریقه دی دوستو ډیرو کسانو ته به دا نوی معلوم دوستو چې داسې طریقه وکړي ان شاء الله 24 غنټې کو به تاسو ولا آی ډی صحیح کیږي دوستو ویډیو ضرور مخته شیر کو دوستو کا ویډیو کې انفارمیشن ہو یو لایک راکو دوستو مالا یوټیوب چینل خوشتاري نجیب احساس ټي وي په نامه باندې اکثر ویډیوګانې زديري په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوم هغه خون ځانو سره سبسکرایب کو چې کله خون زه ویډیو اپلوډ کوم به تاسو ته ډیر زر دراسي دوستو په داسې کې ګورو زه تاسو خام ټول نه پایله به تاسو څو کو خپل فیسبوک ته ولاړ شو فیسبوک په تاسو کولاو کو دوستو خاصه فیسبوک تاسو کولاو کو دوستو غنا بعد تاسو څو کو دوستو په دا ګوټ کې تا درې لکیر لیدل شي درې لینونه لیدل شي په دا ګوټ کې پاندی باندې به تاسو څو کو بیا اوکے وکړو دوستو چې په دې باندې اوکے کو دوستو بیا به تاسو لاندې لاړ شو لاندې لاړ شو دی کې تاسو ته لیکلي دی هیلپ سپورټ په دې باندې به تاسو اوکے کو دوستو چې په دې باندې اوکے کو دوستو بیا به تاسو ته دی کې اور بل آپشن به راوځي دی کې لیکل دی report and problem اندی باندې اوکے کو دوستو چې په دې باندې اوکے کو دوستو بیا به تاسو لاندې لاړ شو دی کې تاسو ته بل نور آپشن راغلی کس لیدلې دی تا کنټیکټ ټو ریپورټ and problem په دې باندې به تاسو اوکے کو دوستو د لاندې و باندې چې په دې باندې اوکے کو دوستو بیا به تاسو څو کو لاندې تاسو ته به دا نور دوی آپشن راشي دا په داسې کې تلیدل شي په دې آپشن کې د دوه کې و تاسو پایله ولا و دي د لیکلي دي دوستو include in the report یا ته غواړې چې ریپورټ ورته وروسته یا don't include in the report یا ته نه غواړې چې وروسته ته وته څو زو راستوم د پاسه یو کوم دي باندې باندې به وکړي ډېر موبایلو کې دا include in report نه وځي چا ولا کې وروته نو بیا تاسو د پاسه وای دا don't کوم دي د ما وای د پاسه include in report وای بیا به تاسو کو دوستو چې په دې باندې وکړو کو بیا به تاسو لاندې لاړ شو لاړ شو دی کې دوستو تاسو ته لیکلي دي پروفایل دی پروفایل ته به تاسو لاړ شو دا به کولاو کو دوستو چې دا کولاو کو دوستو د پاسه تاسو ته یو خالی غنډه ځای لیدل شي دا په دې خالی ځای کې به تاسو ورته ولیکو I get warning on my account کتا سولا په وارنینګ کې وی زیړ کې بیا به تاسو ته وارنینګ ولیکو کتا سولا دوستو په وارنینګ کې نه وی دوستو بیا به تاسو ته څه ولیکو یعنی خطرې کې بیا تاسو ته ډینجر ولیکو کنه خو تاسو یو کارو کو ټول نه پایلا دوستو ما سوچ نه شو ویډیو کې تا وال سر کې ونیلو د سکرین پکچر به تاسو یو واخلو کتا سولا دی په وارنینګ کې وی یا کتا سولا په خطرې کې یعنی سره کې وی یا زیړ کې غنه به تاسو یو سکرین پکچر واخلو ویلې څنګه سکرین پکچر و بیا تاسو دیتا ورستاو خا دوستو دی کې به تاسو دا ولیکو یا I get warning on my account یا I get danger in my account دوستو صدا تاسو ورکه ولیکل غنه به تاسو کو دوستو د لاندې تاسو ته لیکلي دی اډ ایمیج
دې کې تاسو کوم سکرین پکچر خسته وي آی ډي والا هغه سره والا نشان یا فیسبوک والا آی ډي کنه یا هغه سور نشان کې راغلی یا زیر نشان راغلی نو تاسو هغه آی ډي څه کوم وي هغه سکرین پکچر به کې سلیکټ کو دې کې به تاسو سره اډ کو لکه دې کې الریډي یو خپل تاسو ولته په د سکرین باندې ښکاریږي پکچر راغلی وي څه دا تاسو کله اډ کو دوستو سره غنه بعد بیا تاسو څو کو دوستو د پاسه سر کې د تلیدل شي د یو نشان دی دا سند والا نشان دی چې په دې باندې تاسو وکړو دوستو نو تاسو ول ریپورت کو هغه ته ورشي هغه ته ورشي دوستو 24 غنټو کې به تاسو ته مکمل تفصیل به درته دیر کی تاسو ول آی ډي به مکمل ان شاء الله صحیح بشي دوستو دا مختصر غنتی ویډیو دوستو ته موقع ویډیو ضرور مخته شیر کو نورو کسانو سره د څه کسان وی ډیر ولا آیډیا نه او غړ پیجونه باندې شو زیات فالوور وی په فیسبوک آیډیا نه کې هغه نه باندې شي ډیر خپاوي کنه نو کچا والا خو د څه وارنینګ کی وی دوستو ما پارت 1 ویډیو هم جوړ کړی دی چې دا ګورو پارت 2 دی دا دوستو پارت 1 وګورو تاسو ته بیا طریقې پته ولګي دا مو څنګه چې کوم څه دا زیرو کې دی یا سرو کې دی دوستو امید لرم ویډیو به مخه شي دا واکه میات ساتو والسلام